बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زه صفی الله زمان یم او نن ورځ راځو په دې لیکچر کې به تاسو ته موږ د خپل په مینی پروجیکټ په یو سیکشن باندې به کار کوو چې هغه موږ سره اباوت اس دی چې د اباوت اس په سیکشن باندې به موږ تاسو ته ډیزاینینګ کوو د هغې به سټپ بای سټپ ښودنه کوو چې څنګه کولی شو چې اباوت اس سیکشن موږ ډیزاین کړو. په تیر لیکچر کې موږ تاسو ته د کنټاکټ اس سیکشن ډیزاین کړی و چې دې کې موږ تاسو ته یو میپ پکې پلیس کړی و په لیفټ سایډ کې او په رائټ سایډ کې موږ تاسو ته یو فورم ډیزاین کړی چې یو څوک کولی شي خپل هغه میسج موږ ته راسینډ کړي. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ سټیټیک ویب سایټ کې بیک اینډ کې کوم یو پروګرامینګ لینګویج داسې پروت نه چې ډیټا د ټیبل څخه راخلي او په ویب سایټ باندې شو کوي. نو دا از سټیټیک کار کوي دا به همداسې په سټیټیک بیس باندې به موږ روان یو. نن راځو دغه اباوت اس سیکشن اینډ فولډرز سیکشن دا دواړه به تاسو ته موږ ډیزاین کوو. نو راځو وخت ډیر نه تیرو خپل کوډینګ باندې سٹارټ کوو. راځو ګورئ موږ تیر ورځ درس کې چې کوم یو کوډینګ تاسو لیکلی هغه موږ تاسو دلته شرینک کړی ده او راځو خپل کوډ سٹارټ کوو په دغه ځای باندې. ښه نو څنګه چې موږ یو کومنټ دلته لیکو ورته وایو چې اباوت اس سیکشن स्टार्ट به لیکم. صحیح ده دا مې ولیکه. راځم دلته یو بل کومنټ هم کوم. صحیح ده کومنټ بل هم لیکم دلته ورته یم چې اینډ جست اینډ لیکم چې موږ پوه شو چې دا اینډینګ دی. صحیح ده ښه دا خو مې راواخیسته. زه راځم اوس یو ټیبل ډیزاین کوم. دلته ټیبل مې ولیکه. ښه زه به دا لږ رازوم کوم چې تاسو ته بهتر ښکار شي ځکه دا کوډ ډېر لرې ماته ښکارېده نو غواړم چې تاسو ته ډېر بهتره ښکاری شي. صحیح ده نو راځم ټیبل مې راواخیسته بارډر ورکوم لکه د پخوا په څېر باندې چې بارډر موږ ته باید شو شي. صحیح ده تاسو باید هم پوه شئ چې دغه ټیبل بارډر تر کوم ځای پورې تللی دی. صحیح ده بل موږ سره ویډ دی چې باید دې ته ویډ ورکو ټیبل ته. صحیح ده 100% ویډ دی تر څو ټول پیج موږ سره راونیسي. صحیح ده بل موږ سره د دې بي جي کلر ده بي جي کلر زه ورته ورکوم ورته یم چې ډیم ګری. صحیح ده ځکه چې دا موږ مخکې هم کارولی ده. صحیح ده او سیل سپیسینګ چې دی زه ورته زیرو کومه. سیل سپیسینګ مې ورته څه که زیرو مې که. ښه دې څخه وروسته موږ سره زه غواړم چې یو دلته ټي آر ورته راوالمه بل ورته یو ټي ډي رالمه. ټي ډي باید ډیزاین کوم. دلته ټي ډي مې راواخیسته خو دغلته چې کوم یو ډیم ګری موږ ورکړی دی دا موږ نه وایټ کلر باید ورکړو ځکه چې ډیم ګری خو موږ فوټر او نیوار کې کارولی شو. صحیح ده دلته یو بل ټیکس سټارټ کوم د سنټر په نوم باندې یو فونټ هم سټارټ کوم. پکې فونټ ته وایم چې دې ته فیس چینج کا. صحیح ده فیس چینج کې ورته دلته کوم یو موږ کارولی دی اوپن سینس په نوم باندې. صحیح ده دا موږ همیشه کاروو. صحیح ده ښه اوپن سینس خو وشو. دې نه وروسته زه باید د دې الاینمنټ ورته اساین کړم. الاینمنټ باید د دې وشي. ما بل ټیکس سټارټ کا دا باید الاین شي کوم ځای کې ته او ښه دلته ما سره بل زه یو هیډینګ رالمه. دلته باید یو الاینمنټ راوالم چې الاینمنټ باید ما الاینمنټ نه هیډینګ رالمه چې H1 باید وسي چې دې کې به زه چې لیکم زموږ کار په اباوت سیکشن کې دی. اباوت از زه لیکم چې اباوت اس سیکشن دی. صحیح ده ښه دا خو مې راواخیسته. راځم اوس دلته چې کوم یو ټي ډي موږ سټارټ کړی ده کوم ټي ډي چې مې راخیسته دی کې زه یو ټیبل سټارټ کوم. صحیح ده ټیبل سټارټ کوم. په دې ټیبل کې زه به ورته بارډر باید ورکم. ښه بارډر 1px او ویډ ورته وایي ساین کوم. ویډ باید د دې څومره وسي 80% 80% مې ورکا او الاینمنټ د دې باید وسي چې سنټر کې. صحیح ده سنټر کې باید راشي. صحیح ده ښه ټي آر سټارټ کوم. ټي آر ته زه ځینې اټریبیوټس اساین کوم ورته دا هغه ټي آر ویډ باید معلوم وسي. صحیح ده ویډ زه ورته ورکوم 100%. صحیح ده 100% مې ورکړه. د دې نه وروسته د دې هایټ باید هم وسي که نه. هایټ د دې زه ورته 50 ورکوم 50% دا وشوه. صحیح ده دې نه وروسته یو ټي ډي دی زما سره. د ټي ډي لپاره هم موږ سره څه ده یو ویډ دی. ویډ اټریبیوټ ورته معرفي کوم. ویډ ورته ورکوم څومره دې باید 50% ویډ وسي. صحیح ده ښه دا خو موږ سره وشوه. په همدغه ټي ډي کې زه اوس دلته یو ایمیج ورته عالم. صحیح ده
ام جی ټیکس ډاټ کوم هلته ایس آر سی ورته د ایمیجز څخه رالم صحیح ده ایمیجز کې ورته هم دغه اساین که ورته صحیح ده او دلته دې ته موږ ویډ واید هم ورکړو که نه تر څو دا موږ سره په څومره اندازه کې وښودل شي صحیح ده ویډ ورته اساین کوم څومره 700 پی ایکس دا مې واخیسته راځئ اوس براوزر ته ښه ګورئ ما اباوټ سیکشن جوړ که اول مې یو ټیبل اخیستی دی پیرنټ ټیبل هغې کې یو رو مې اخیستی ده چې دغه ټول پکې شو کېږي بیا مې هغې کې یو سنټر ټیګ اخیستی سنټر ټیګ کې بیا فونټ دی فونټ ټیګ کې بیا ایچ ون ټیګ ما سټارټ کړی اباوټ از مې پکې لیکلی دی صحیح ده دا خو شوه دې دننه بیا یو چایلډ ټیبل دی چې چایلډ ټیبل کې یو رو دی او دوه ټي ډیز پکې موجود دي یو ټي ډي کې دغه ایمیج پروت دی بل ټي ډي کې چې دی موږ دغلته کوم یو ټیکس چې موږ سره د خپل ویب سایټ کې دا پکې شو کوو صحیح ده اباوټ اور ویب سایټ لیکم او دغه ټیکس پکې پلیس کوم صحیح ده راځو اوس خپل کوډ سیکشن ته ښه دا ټي ډي خو ما سره وشم دغلته زه یو انټر وام او ټي ډي سټارټ کوم صحیح ده ټي ډي مې چې سټارټ کړه دې ته زه ویډ ورکوم ویډ ګورئ د دې لپاره چې د دې اندازه باید معلوم شي چې دا باید څومره ووسي صحیح ده ښه 50 پی ایکس ورکوم صحیح ده پی ایکس نو پرسنټیج دا مې ورته اساین کړه او رالم لاندې صحیح ده دلته زه یو کار بل هم کوم چې دلته باید ما سره یو فون ټیګ ووسي تر څو دې کې زه خپل هغه ایچ ون ټیګ سټارټ کړم بیا ورپکې پیراګراف ولیکم دغه خو ما دلته سټارټ کړه زه ورته اوس راځم یو فون ټیګ سټارټ کوم دلته ورته فیس دې باید زه چینج کړم فیس از ایکول ټو اوپن سینس دا وشوه سوري ښه مونږ چې دلته کوم یو اباوټ لیکلی ده دا ایچ ون ټیګ دی زه باید دا ایچ ټو کې سټارټ کړم ایچ ټو باید راوالم او ورته ولیکم اباوټ اور ویب سایټ سوري اباوټ اور ویب سایټ صحیح ده دا مې ولیکه سیو مې کړه صحیح ده دا خو ولیکل شو راځم دې نه وروسته چې ما سره کوم یو فون ټیګ سټارټ کېږي بل فون ټیګ عالم او دې کې ورته لیکم چې دې باید سایز ما سره څه وسي دا خو هیډینګ شو دې سایز باید زه ورته منشن کړم صحیح ده سایز باید د دې موږ سره 4 وسي ځکه چې دا یو پیراګراف دی که نه پی ټیګ سټارټ کوم دلته لیکل کوم چې لارم په نوم باندې صحیح ده بیا هم لیکم صحیح ده تر څو ما سره د ویب سایټ ډیټیل لږ زیات شي صحیح ده ښه دا مې سیف که راځم خپل ویب پیج ته ګورم یې ریفریش کوم څنګه ښکاري ما سره ښه ګورئ دا ما سره په خپل ویب سایټ ډیټیلز موږ سره شو شول نو په دې سره موږ کولی شو خپل هغه اباوټ سیکشن جوړ کړو چې دا موږ سره د ایمیج سیکشن دی دا به زه سنټر ته کړم تر څو دا هم لږ سنټر ته راشي دی دغه سپیس ترې ورک شي صحیح ده که چیرې دې خوا ښودل کېږي مشکل نشته خو خیر یو سایټ کې باید ونه ښودل شي صحیح ده زه راځم دلته ګوره دغه ټي آر دی ما سره دغه ټي ډي ده دې ټي ډي کې ورته زه الاینډ ورکوم صحیح ده الاینډ از ایکول ټو سنټر دا مې ورکړه او ریفریش مې کړه عالم خپل ګورئ دا ما سره تقسیم شو لږ سپیس دې خوا راغی لږ سپیس دې خوا خو چې کله راشم دا بارډر ترې زه ریموف کوم ګورئ دا پیرنټ بارډر ټیبل ده او دا موږ سره چایلډ ټیبل ده د دې هم بارډر زه ریموف کوم سیف کوم راځئ خپل براوزر ته ګورئ هغه بارډرز ریموو شو څومره ښایسته ښکاري موږ سره صحیح دا موږ سره اباوټ سیکشن اباوټ سیکشن څخه وروسته ګورئ په خپل ویب سایټ کې موږ سره دلته فوټر دی دغه فوټر هم په همدې ویډیو کې موږ غواړو چې کور کړو چې دا موږ سره پای ته ورسیږي صحیح ده نو راځم دغه فوټر سیکشن هم تاسو ته ډیزاین کوم په همدغه ویب پیج په همدغه ویډیو کې همدغه لیکچر کې نو راځو خپل وی اس کوډ ته چې دغه فوټر د خیر سره ډیزاین کوم ښه راځم دلته کوم یو کوډ چې ما لیکلی دی ګورئ ښه زه دغه دا لږ مینیمایز کوم شرینک کوم دلته او دلته کومنټ لیکم چې فوټر سیکشن سټارټ صحیح ده دا فوټر سیکشن موږ سره سټارټ شو کنټرول بیا الټ شفټ ا لیکم بیا دلته یو اینډ صحیح ده دا موږ سره کومنټ شو راځم دلته به زموږ سره فوټر سیکشن ډیزاین کیږي بسم الله الرحمن الرحیم راځو دلته چې خپل کوم یو سیکشن چې موږ ډیزاین کړی دی ته موږ بی آر ټیګ لګو تر څو دې منځ کې لږ فاصله پیدا شي ښه راځم دلته خپل فوټر ټیګ سټارټ کوم ټیبل لالمه ټیبل کې زه ورته یو څه اټریبیوټس چې هغه معرفي کوم بی جی کلر ورته لیکم دا به اساین کېږي ورته ډیم ګرې صحیح ده ما سره الریډي شته بارډر ورته ورکوم بارډر که څه ښکاري هم نه پکې ځکه ډیم ګرې کې
دومره خاص شو نه کیږي نو ځکه موږ ورته بیا هم لیکو تر څو ستاسې پوهاوي لپاره 100% ورکوم ورته ویډ او بیا ورته زه سیل سپیسینګ ورکوم سیل سپیسینګ باید کم اوسي سیل سپیسینګ زه ورته 0 کوم صحیح ده دا و د دې اوس راځم دلته ټي آر رالم صحیح ده ورپسې بل یو ټي ډي به والم او ټي ډي څخه وروسته دلته موږ سره یو بیا هم یو ټیبل راځي نو دلته زه چایلډ ټیبل هم سٹارټ کوم صحیح ده چایلډ ټیبل کې هم همدغسې اټریبیوټس ورته معرفي کوم چې بي جي کلر از اکول ټو ډیم ګری صحیح ده ډیم ګری مې ورته اساین که او دې ته ویډ ورکوم ویډ از اکول ټو دم 100% کېږي صحیح ده ځکه دا دواړه باید په یو دغه باندې اوسي بارډر باید ورکم ستاسې د پوهاوي لپاره او سیل سپیسینګ spacing spelling باندې لږ غلط شو ښه سیل سپیسینګ باید 0 وشي دلته بیا هم یو ټي آر صحیح ده بیا ورکې یو ټي ډي علم او ورته وایم چې سنټر یو سنټر ټیګ سٹارټ کوم فونټ ورکوم ورته صحیح ده فونټ کې باید ورته مونږ هغه فیس معرفي کو صحیح ده فیس به مونږ سره شوي اوپن سنس مې ورکه سنس صحیح ده او دلته چې دی د دې کوم یو اوپن سنس چې مونږ ورته ورکړی ده بل ورپسې شی باید ورکو ورته دلته باید زه H4 کې یو H4 ټیګ راوالم ورته ولیکم چې زه به دا لږ انټر کوم تر څو دلته صحیح ولیکل شي this is my website footer صحیح ده دا مې ولیکه ورته او ریفرش مې کرالم خپل ویب سایټ ته ګورئ دا موږ سره هغه فوټر شو صحیح ده فوټر دلته خپل ویب سایټ کې بیا ګورو سوري ښه ګورئ دا کلر موږ سره شی راغلی دی بلیک راغلی دی او ډیم ګری کې بلیک صحیح نه ښکاري نو زه به راشم دا ورته څنګه چې موږ د نیو بار کې سپین کلر راکړی دی وایټ کلر دا به دلته هم وکاروم ورته صحیح ده نو دلته به زه څه وکړم دلته به کلر ورکړم color is equal to white صحیح ده white مې که سیف مې که رالم خپل ویب سایټ ته ګورئ دا وایټ شو نو دا زموږ سره د دې فوټر صحیح ده چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته اباوټ سیکشن اینډ فوټر تاسو ته ډیزاین کړو نو دا زموږ سره زموږ مینی پروجیکټ چې تاسو ته موږ الحمدلله سکسسفولي کمپلیټ کړ تاسو ته موږ پکې ټول هغه ټیکس دار معرفي استعمال هم کړ چې تاسو ته موږ په تیرو لیکچرونو کې تاسو ته ویلو نو راځو خپل دغه مینی پروجیکټ به هم تاسو ته یو څه ریویو کوو ګورئ دا موږ سره نیو بار ده چې موږ نیو بار تاسو ته جوړ کړی ده بټنس یې پکې لینکس دی ویب سایټ نیم دی دلته ورسره د ویب سایټ ځینې ډیټیلز موږ هیرو سیکشن کې لیکلی ده دا یو ایمیج ده ورپسې کورسز دي څنګه تاسو ګورئ تاسو ښکاري ورپسې مونږ کانټیکټ اس سیکشن ډیزاین کړی ده میپ دی پکې یو فورم دی چې د ډیټا د سند کولو لپاره یعنی خپل میسج د سند کولو لپاره تاسو ته کارول کیږي نیکسټ موږ سره اباوټ سیکشن دی چې دلته موږ خپل د ویب سایټ معلومات پکې لیکو کولی شو کانټیکټ نمبر هټس پکې اضافه کوو ما یوازې څه لیکنه کړې ده صحیح ده او یو امیج مې دلته پلیس کړی بل فوټر دی فوټر کې هم تاسو کولی شئ ډیفرنٹ ټایپس اف خپل معلومات ولیکئ لکه ایډرس ولیکئ خپل هغه لینکس پکې واچوئ لکه فیسبوک ټویټر یوټیوب او هر یو هغه ویب سایټ چې تاسو یې لرئ هر یو هغه چینل چې تاسو لرئ تاسو کولی شئ خپل هغه کانټیکټس دلته تاسو پلیس کړئ لکه ډیفرنٹ ټایپس اف فوټرز دلته دي خو فقط موږ دلته تاسو ته یوازې د هغې جوړول در زده کړل صحیح ده ښه نو دا زموږ مینی پروجیکټ هیله لرم چې تاسو ترې ډېر څه زده کړی وي او هیله ده چې تاسو زموږ ویب سایټ زموږ دغه یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ زموږ ویډیوګانې لایک کړئ خپل ملګرو ته شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې استفاده وکړي زموږ چینل چې تاسو کله سبسکرایب کوئ د هغه زنګ علامه هم ووهئ تر څو زموږ کوم یو ویډیوګانې چې تاسو ته اپلوډ کیږي تاسو ته باید په لومړي نوټیفیکیشن کې ورسیږي نو خپل کمنټونه خپل نظریات خپل انتقادات زموږ سره په خپل کمنټونو کې شیر کړئ
تر څو موږ وکولی شو چې ستاسو کمنټ واخلو او په هماغه بیس باندې ستاسو ته کار وکړو. نو زموږ د فیسبوک پیج څخه هم لیدنه وکړئ چې تاسو کولی شئ زموږ په فیسبوک پیج کې زموږ نوي اعلانات، نوي نشرات چې موږ ورکوو تاسو ته باید ورسیږي او تاسو ترې نه استفاده وکړئ. زموږ یوټیوب چینل تاسو خپل ملګرو ته ریکمنډ کړئ. انشاءالله موږ نور پلی لیست هم تاسو ته سټارټ کوو تر څو تاسو ته مفید او ګټور تمام شي.